موږ به په نږدې راتلونکي کې د هرات د پل هاشمي برېښنا کوټ چې یو ډېر لوی برېښنا کوټ ده د دې د افتتاح شاهدان هم اوسېږو انشاءالله چې د افغانستان د برېښنا شرکت له لوري همدارنګه د امارتي شرکتونو د ادارې د مشرتابه له لوري دا کارونه ټول نهایي سوي دي او اوس اقتصادي معاونیت ته تللي چې له هغې خوا تایید شي نور به انشاءالله هغه هم افتتاح کوو. همدارنګه موږ او تاسو سبا ته یو بله افتتاح لرو چې هغه تقریبا د یو لاین د نورالجهاز سب سټیشن څخه تر بستچار یهود سب سټیشنه پورې چې تقریبا 15,000 مشترکینو ته به دلته د برېښنا هغه ګډوډ وضعیت چې هلته اضافه باري وه ستونزې وې مشکلاتو هغه به له منځه ورباندې لاړ شي او دغه 15,000 مشترکینو ته به برېښنا په سالم او سم ډول سره د دغه لاین له افتتاح سره سم ورسیږي او د دې ترڅنګ به 20 میګاواټه برق هم له دې سره زیات شي. او همدارنګه په نږدې راتلونکي کې موږ او تاسو د هرات په ولایت کې 15 نورې افتتاح لرو چې 40 میګاواټه د سولر یوه پروژه ده، 40 میګاواټه د سولر بله پروژه ده، د هغوی ترڅنګ یو سب سټیشن ده او 5 میګاواټه بله پروژه ده، 50 میګاواټه د بادي برېښنا پروژه ده چې دا په حقیقت کې 200 میګاواټه ده چې اول پاس به 50 میګاواټه وي او 1.5 میګاواټه به په دویم پاس کې وي او همدارنګه یو 220 کیلو وولټ لاین له تورغونډۍ څخه تر نورالجهاز سب سټیشن پورې د دې چارې روانې دي. موږ به کوشش وکړو چې پر روانو 2 میاشتو کې دغه چارې تکمیل کړو او زر تر زره د دې افتتاح هم شاهدان اوسېږو چې له 180 څخه تر 200 میګاواټه پورې به موږ نور برق له ترکمنستان څخه واخیستلی شو چې په دې سره به د موږ او د تاسو د هرات د مجاهد او شریف ولس د صنعتکارانو او همدارنګه د تجارتي اماکنو او رهایشي اماکنو د برېښنا ستونزې په مکمل ډول انشاءالله حل شي.